बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। द खैबर न्यूज़ पे खबर सेंटर फाटा न्यूज़ स्टूडियो के तास्ता हरकले वाइम द फाटा न्यूज़ बुलेटिन सरा जयमती खान अफरीदे अवल नजर अचू पे हेडलाइंस। د مومند ایجنسی یکاون نادره دفتر تر اوسه د خلکو دپاره د ناستې اوبو او بجلی سهولت نه لري. زنانه د ګند په ډیران کې انتظار کوي. کرپشن هم په عروج دی. دغه مسلې په پورته کولو د نادره سټاف خیبر نیوز ټیم سره بدتمیزي کړې. د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر د خیبر نیوز ټیم سره په بدتمیزۍ کرپشن او سهولیاتو نشتوالي د یکاغونډ لیویز ټول اهلکار معطل کړي. د نادره سټاف او لیویز اهلکارو خلاف یې په 4 ورځو کې دننه انکوایري مکمل کولو حکم کړی. د خیبر ایجنسی باډې سب ډیویژن کمبرخیل سرکی کمر سیمې روډ تعمیر د یو مودې راهیسې د ځنډ ښکار دی چې له وجې ځای ولس ته یو شمېر ستونزې ورپېښې شوي. ځای ولس غوښتنه کړې چې روډ دې زر تر زره مکمل کړی شي. د باجوړ ایجنسی ګړي ګال بمي چاودنې وروستو په 4مه ورځ هم فضا غمجنه ده. د شهید شوي پولیټیکل تحصیلدار فواد علي او 15 لیویز اهلکارو ایصال ثواب لپاره په افیسر کالوني کې قرآن خواني شوی. د کورم ایجنسی پولیټیکنیک انسټیټیوټ صدقې د داخله آګاهۍ مهم په لړ کې دستوره ترسره شوې چې پکې د سیمې زده کوونکو او مشرانو ګډون کړی. دستورې ته د وینا په وخت د سیمې په مشرانو او ځوانانو زور راوړی شوی چې د کالج پرمختګ لپاره د خپل کردار ترسره کړي. او د شمالي وزیرستان میرانشاه سبزی منډۍ تاجرانو حکومت نه مطالبه کړې چې دوی ته د سرکاري سبزي منډي جوړه کړې شي. وایي چې د غیر سرکاري سبزي منډۍ له وجې د دوی کاروبارونه د تباهۍ سره مخ شوي. د هیډلاینز نه تاسو خبر شوي. اوس راځو تفصیلي خبرونو ته. د مومند ایجنسی یکاغونډ نادره دفتر تر اوسه د خلکو دپاره د ناستې اوبو او بجلی سهولت نه لري. زنانه د ګند په ډیران کې انتظار کوي. کرپشن هم په عروج دی. دغه مسلې په پورته کولو د نادره سټاف خیبر نیوز ټیم سره بدتمیزي کړې. د کیمرې ماتولو هڅه یې کړې. د ریکارډینګ ضایع کولو یې هم کوشش کړې. سترګو لیدلې حال په دې لړ کې راکوي زاهد وزیر په خپل رپورټ کې. دا زمونږ پروګرام دی. وګوره دا زنانه او زیاده دي کې زنانه دا کچره ده ټوله په دې کې راځي خلک او دسونه متئ بیا پې د پاسه دا زنانه کینی که اوبه هم نشته یو څه ششتم هم نشته 3-4 بجو پورې غریبانان یې ناست دي. ماشومان بېهوشه شي هېڅ شی هم نشته دلته صرف پیسه ده. دا د لوور مومند ایجنسی یکاغونډ نادره دفتر دی چېرته چې شناختي کارډ جوړونکي نارینهو او زنانهو سره لکه د زناورو سلوک کیږي. په دغه دفتر کې د تیرو 2.5 کالو راهیسې د زنانهو او نارینهو لپاره نه د ناستې ځای شته او نه هم اوبه او بجلي. زنانه او نارینه لکه د ګډو بيزو د نادر دفتر آفیس نه بهر سهار نه تر ماښامه په سور نور کې د خپل نمبر په انتظار کې ناست وي. د زنانهو ځای خو بیخي ډیران دی. د غوجل منظر وړاندې کوي. نه پکې کرسۍ نه پکې چټایي او نه هم په ځمکه د کېناستو لپاره صفا ځای شته. زنانه ناسته ده. زنانه ناسته ده بس کار نه کېږي. ډېر لیټ کېږو 12 بجو ته مو رسو. بیا ګاډي هم نه وي. 500 روپۍ کرایه ورکوو موټرو کې ګاډي بیا نه وي. نو بس ټول تکلیف دی. دا زنانهو ځای دی. که دننه لاړې اسورو کې ګاډي ولاړ دي په کرسو به انتظار کې ناست دي. څه مسله د څښلو اوبو بندوبست نشته. زنانهو د ناستې ځای نشته. د سړو نشته. نادره آفیس کې د سهولتونو نشتوالی یو طرف ته بل طرف ته شناختي کارډز جوړولو لپاره راغلي خلکو خیبر نیوز ته د شکایاتو غرونه ودرول. وایي چې پوره هفته سهار نه تر ماښام پورې په سور نور کې په کتار کې ولاړ وي ولې بیا هم ټوکن نشي ترلاسه کولی. ولې د دې په مقابله کې که لیویز یا سټاف اهلکار ته 500 یا 1000 روپۍ ورکړي شي نو سمدستي ټوکن میلاویږي. بعضې کسان په سفارش او اثر رسوخ هم نه کولی شي. چې کوم یوې شوړه چا ورکړه خو هغه نه بس یو چې کوم چا نه ورکړي هغه بس په دې ځای ناست دي. خبره د شوړو ده. همدغه مسلې چې کله د خیبر نیوز ټیم د یکاغونډ نادره آفیس ذمه دار افسرانو مخې ته کښودلو هڅه وکړه نو هغوی د جواب ورکولو په ځای الټا د خیبر نیوز په ټیم د حملې کوشش وکړو. د نادره آفیس عملې د خیبر نیوز ټیم سره د بدتمیزۍ ترڅنګ د کیمرا اخیستلو او ریکارډ ضایع کولو هم حتی الامکان کوشش وکړو ولې کامیاب نشول. مسله څه ده؟ مسله څه ده؟ بس خبرنا
کیمرا ګوره دلته سرکاري افیس ته الاؤډ نه دي دا جی ایچ کیو دی پبلک پراپرټیز زما پراپرټیز زما شناختی کارت جوړوم زما خور به جوړوي زما ورور به جوړوي زما پلار به جوړوي نو څه مسله راشه تاسو صاحب سره کینې صاحب زرا سره موږ ان کیمرا خبرې کول غواړو ځکه چې خلکو شکایات وکړل نو پکار تاسو موږ ته شکایت جواب راکړئ ان کیمرا دا ګوره دلته سچویشن دا اوس خبره ده خراب څه کوي دلته دلته خپل نوکر یم جاب کوم څه پوسټ دی دلته ما ډیټا انټری اپریټر پوسټ نو دا زنانه زموږ لاندې ناستې دي لکه تاسو خپل منیجر له راشه او خپل راشه د خیر طریقه کار دادي تاسو راشه هغوی سره خبرو کې چې څه بیا د انټرویو والی هغوی کې څه مسله نشته راځه طارق السلام علیکم د سیمې خلکو دا هم تورونه ولګول چې د نادره آفیس منیجر اشفاق روزانه د لیویز اهلکارو په مرسته دېرشو نه تر 40 زره پورې غیر قانوني پیسې جوړوي باوجود د دې هغوی ته سہولیات نه ورکوي باید واکمنۍ په ضد د قانون مطابق کاروایی وکړي کیمرامین طارق خان سره زاهد الله خان وزیر خیبر نیوز یکغونډ مومند ایجنسي د مومند ایجنسي پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر د خیبر نیوز ټیم سره په بدتمیزۍ کرپشن او سہولیاتو نشتوالي د یکغونډ لیویز ټول اهلکار معطل کړي د نادره سټاف او لیویز اهلکارو خلاف په 4 ورځو کې دننه انکوایري مکمل کولو حکم کړی خیبر نیوز سره خبرو اترو کې پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وویل چې لیویز اهلکار یې فوري توګه معطل کړي دي او نادره آفیس کې ټول سہولیات په هنګامي بنیادونو ورکړي شوي دي هغه زیاته کړه چې زنانو لپاره به ټینټ اوبو او ناستې ځای په ایمرجنسي بنیادونو برابر کړی شي نو په دې باندې خو به اول چې دا ډاکومنټري ما په خپله وکتله څلور لیوي ور کسان چې دي هغه به اوس په تصمیم کې نه د هغه ځای نه لرې شي دوی به سسپینډ شي او دوی باندې به زه انکوایري په خپله کوم لکه دا به نه چې یې به کوي او دا کم په ویډیو کې چې تاسو ته یو سړي قسم وخوړو چې زه قسم خورم چې زما نه یې پیسې وختي خو دا کسان چې کوم په دې ویډیو کې شته دی دا ما خپل سټاف ته ووایي چې سبا به 11 بجې راشي دوی او د لیوي ور کسان به دلته راځي دا به زه په خپله انکوایري کوم د پیسو خبره په ټول نه زیات سیریس ده چې دا څنګه دوی دا رشوت اخلي د نادره آفیس کې او د نادره سټاف په راغواړو چې آیا دا د نادره خپله په مرضي سره دوی دا سیسټم جوړ دی که دا په دې چې خبره به خامخا مخې ته راشي اوس به که خیر وي په 3 ګنټو کې نه هلته ټینټ ورته ولګي چې دوی په هغې پر لاندې وکیني زنانه د لپاره واشروم او د اوبو بندوبست خو به په 3 زه تاسو ته دا یقین در کوم چې په 3 ګنټې کې به نه دا جوړ شي او بله به د نادره ولته زه دا وایم چې یاره دوی د زنانو دپاره که څه ټیکنیکل پرابلم نه وي نو چې زنانه دپاره یو ورځ وټاکي او میل دپاره بله نو دې سره به هغه وي چې چونکې کلچر داسې دی چې زنانو ته ډېر زیات پرابلم راځي انشاءالله دا مسله به حل شي قبایلي سیمو کې په دویمه ورځ هم د پولیو مهم شروع دی چې تر مخه یې 10,33,182 ماشومانو ته د پولیو رنځ مخنیوي څاڅکي ورکولی شي د وفاق د بندوبست لاندې قبایلي سیمو کې په دویمه ورځ هم د پولیو مهم شروع دی د کوم لپاره چې 4,281 ټیمونه جوړ کړي شوي دي کوم چې به د 15 کالو نه کم عمر پورې ماشومانو ته د پولیو رنځ مخنیوي دپاره څاڅکي ورکوي د ملک نورو سیمو په رنګ قبایلي سیمو کې هم پولیو رنځ باندې تر کافي حده پورې قابو موندلی شوی چې تر مخه یې اخري کیس د تیر کال په 20 جولای مخې ته راغلی و او په روان کال کې تر اوسه پورې یو کیس هم نه دی رپورټ شوی جنوبي وزیرستان کې د اپریشن راه نجات دوران ړنګ شوي کورونو معاوضې به په 22 سپتمبر ورکولی شي د مکمل ړنګ کړي شوي کورونو مالکانو ته به 4 لکه او جزوي ړنګ شوي کورونو مالکانو ته به 1,60,000 روپۍ ورکولی شي د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیې ذرایعو نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه د جنوبي وزیرستان پولیټیکل کمپاوند ټانک کې د جنوبي وزیرستان قبایلي مشرانو او پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام خټک سره جرګه شوې د جرګې په وخت فیصله شوې چې د جنوبي وزیرستان مختلفو سیمو کې د اپریشن راه نجات په وخت ړنګ شوي کورونو معاوضې به په 22 سپتمبر ورکولی شي پولیټیکل ایجنټ جرګې ته ویلي چې په مختلفو سیمو کې د سیکورټي فورسز ځایي مشرانو او پولیټیکل انتظامیې د ړنګو کورونو سروې کړې او د شوي نقصاناتو اندازه یې اخیستې چې تر مخه به یې مکمل ړنګ شوي کور مالک ته 4 لکه او جزوي ړنګ شوي کور مالک ته 1,60,000 روپۍ ورکولی شي پولیټیکل ایجنټ زیاته کړه چې د ړنګو کورونو معاوضې ورکولو په لړ کې تر دې دمه 3 اربو نه سوا روپۍ تقسیم کړي شوي او د پولیټیکل انتظامیه او سیکورټي فورسز کوشش دی چې د ټولو ړنګو کورونو سروې زر تر زره مکمل کړي شي او حقدارو ته معاوضې ورکړي شي
د خیبر ایجنسۍ باړې سب ډیویژن کمبرخیل سرکی کمر سیمې روډ تعمیر د یو مودې راهیسې د ځنډ ښکار دی چې له وجې ځای ولس ته یو شمېر ستونزې ورپېښې شوي. ځای ولس وایي چې د روډ تعمیر نه مخکې د پلونه او د سایډ والونه هم مکمل کړي شي او زر تر زره دی په روډ کار مکمل کړي شي. نور تفصیل د محمد فاروق افریدي په دې رپورټ کې. د خیبر ایجنسۍ بوړه سب ډیویژن په سیمه چې کومه د سرکی کمر کې الوکارو و دغه لکم روډ جوړیږي نو دغه روډ د خلکو د سهولت به زوی باندې درد سر جوړ شوی دی او د روډ سره چې کم دی ولونه دي د دغه سره کم پلونه دي هغه نه دي جوړ شوي دی هغه نه مخکې روډ جوړیږي نو د الوکي زوی خلک دا وایي چې کله هم ټیکادور روډ جوړ کړي نو دا هر څه پرېږدي او لوړ شي د وجې یې دغو خلکو له ډېرې ستونزې او مشکلاتونه مخې له رودرومي په دغه زوی کې چې کم د کوم بارکم برخیل مشرون دي هغه څه خپلې خبرې خیبر نیوز له داسې کوي. د حکومت ته خو موږ مطالبه دا لرو چې کله یو ترقیاتي کور کېږي هغه د خلکو په ذهن کې دا خبره وي چې دې نه موږ له خوشحالي راشي بلکې تکلیف نه. دغه سړک د جوړېدو د وجې نه موږ له تکلیف جوړ شولو هغه دا چې د اوبه په یو سایډ باندې روانې شوې دغو سره پلونه جوړ شوي دي د پلونو باندې د اوبه وځي نه نو دغه وجه نه موږ دا مطالبه ورو د هایوې والا نه چې هغه په دا باندې یو نظر وچوي او وکړي مخکې یو ذمهوارو خلکو نه پوښتنه وکړي چې په دا باندې تاسو له یو درخواست شوی دی او په هغه باندې عمل ونه شولو نو دغه وجه نه موږ وایو چې د اوبه په یو روخ باندې لوړې نه شي ځکه چې د اوبه په یو روخ باندې ځي نو دا د موږ دغو کلیو تباهي ته جوړېږي نو موږ دا مطالبه کوو د هایوې والا نه چې هغه د مهرباني وکړي دلته کوم ذمهوار خلک چې وي چې هغو له وایي انجینرانو له وایي چې تاسې لوړ شو وړومبی نه وړومبی د اوبو کوم روخ چې په کوم طرف باندې و په کومو ځایونو کې و چې په دغو پلونو باندې مغه اوبه په مغه طریقه باندې وځي. حکومت نه دا مغرو چې یاره دا کوم روډ شروع شوی په دا باندې موږ مخکې د شکایاتو یو درخواست جمع کړی و خو په باندې هیڅ کاروایي ونه شوه چې کوم روډ شروع شوی نو دغله د عوام د طرفه مسؤل دغه دله ډېر نسخان په پیښیږي ځکه چې دا کومه اوبه دله راوخته نو دا وسیلته یو شګو پل یې جوړ کړی نو په دا باندې خربندي په کور و چې زر یو خربندي جوړه کړې وه روډ نه مخکې اول زه ته دا ویم چې روډ نه مخکې اول د پلونه په کور وشي را پل یې اچولی و په د پله باندې کروی شوي دا اول روډ کمپلیټ کوي دا نه پس به دی لوډ شي او را کور به په همدغه ځای کې پاتې شي نو زه وایم چې دا اول دا پلونه کم ټیک شي او جوړ د شي یا نه پس ته په روډ باندې کروی وشي. د محکمه هایوې پولیټیکل انتظامیه او فاټا سیکریټریټ کچېرې په دا باندې ایکشن و نه غوښتلو و دلته کې کم په ساونو کلي دي نو د باد و باران د وجې نه به دا په مکمله توګه باندې ډوب شي او دلته کې زوی خلک دا وایي چې که چیرې حکومت په دا باندې ایکشن و نه غوښتلو نو یا به موږ د سرکی کمر کې روډ بندوو یا به د دغه علاقې نه کډه کوو. کیمرمین وقار آفریدي سره محمد فاروق آفریدي خیبر نیوز باړه خیبر ایجنسي. د باجوړ ایجنسۍ ګډیګال بمي چاودنې وروستو په څلورمه ورځ هم فضا غمجنه ده. د شهید شوي پولیټیکل تحصیلدار فواد علي او 15 لوي زهلکارو ایصال ثواب لپاره په افیسر کالوني کې قرآن خواني شوې او د شهیدانو د درجاتو بلندۍ لپاره دعاګانې غوښتې شوي. د لړکې تفصیل لا کوي خپل همکار زاهد جان. جی زاهد جان څه تفصیلات دي؟ جی بالکل څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د اتوار په ورځ شوي بمي چاودنه کې د باجوړ لیویس کارمندانو سره پولیټیکل تحصیلدار فواد خان هم شهید شوی او باجوړ ایجنسۍ خاوره باجوړ ایجنسۍ خلک چې دي دا ډېر مینهناک دي دا ډېر مینه محبت لري او باجوړ ایجنسۍ ته چې څوک راشي هغوی هم ډېر زیات مینهناک وي او بیا د باجوړ ایجنسۍ خلک هغه تر مودو نه هیروي. یقینا انسان زی او د هغه ښه او بد پاتې کېږي. فواد خان په باجوړ ایجنسۍ کې داسې وخت تېر کړی او چې نن هم په هغه پسې خلک خفه دي. نن د هغه لپاره فاتحه خواني شوې ده دلته کې د ملک او قام لپاره دعاګانې شوې دي د هغوی د درجات بلندۍ لپاره دعا شوې ده. اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ زموږ سره ولاړ دی د هغوی نه پوښتنې کوو چې دوی څه تاثرات لري. څنګه چې تاسو پته ده په پوره باجوړ ایجنسۍ کې د سوګ یو عالم دی او په دغه بابت کې که تاسو خیال کړی وي نو زموږ پوره بازارونه چې کوم دي خلکو زموږ د دې شهیدانو سره د یکجهتۍ یو مظاهره وکړه اور څنګه چې دی زمونږ دی ځوانانو او سره زمونږ د تحصیلدار سره قرباني ورکړې وه نو د باجوړ خلکو ته هم هغه قرباني هر څور ته یادو نو په دغه بابت کې نن دلته کې دا قرآن خواني وشوه او د هغې د درجاتو د بلندګۍ دپاره دا دعاګانې وشوې او د باجوړ خلک ډېر مینهناک خلک دی او په ډېرې بیسز ما ته میسیجز راځي د کانډولنس میسیجز ما ته راځي او د دې خلکو مینه محبت چې کوم دی او موږ بالکل هېر نه کوو او موږ به دعاګانې کوو خپل د دې شهیدانو لپاره چې الله تعالی د هغو درجات بلند کړي. زموږ استاد زموږ مشر ګل حیدر صاحب هم زموږ سره موجود دی پروفیسر ګل حیدر صاحب د هغوی نه هم پوښتنې کوو هغه هم په دې ختم کې نه
ناسو د ملک او قام لپاره دعاګانې شوي دي. هر سړی په دې باندې خفه دی. سر که یو څو خبرې راته وکړي خلک ډېر زیات خفه دی. باجوړ ایجنسي پیزا چې د هغه سوګواره ده د دغه د ماکې وروستو. بسم الله الرحمن الرحیم. د فواد خان شهادت یو نه پوره کېدونکی نقصان دی. زمونږ زړونه د هغه په جدایۍ باندې ډېر خفه او دلګیر دي. فواد خان اوس مونږ کې نشته خو د هغه یادونه زمونږ په زړونو کې محفوظ دي. فواد خان یو تکړه انتظامی افسر و. د خپل فرایضو د سر پوره کولو په دوران کې هغه د شهادت په مرتبه ورسېد. په دې مناسبت سره موږ په نن په سیول آفیسرز کلب کې د ختم القرآن بندوبست کړی و چې هغوی د روح د ایصال ثواب دپاره دعاګانې وغواړو. موږ غواړو او دعا کوو چې الله جل شانه دې هغه له په جنت الفردوس کې بهترین مقام ورکړي. د فواد خان سره لیوي ځوانان هم شهیدان شوي دي. زمونږ د باجوړ د لیوي ځوانانو قرباني هم د چا نه پټه نه ده. الله تعالی دې وکړي چې د هغوی کورنو ته هم صبر جمیل الله جل شانه ورکړي. موږ یو مشترکه ختم القرآن وکړو چې په هغې کې د فواد خان شهید دپاره او د لوی د ځوانانو د شهیدانو دپاره دعاګانې د مغفرت وغوښتی شي. جی بالکل دلته کې د باجوړ لیویز کارمندانو لپاره او دغه شان فواد خان د ایصال ثواب لپاره د هغوی د درجات بلندۍ لپاره فاتح خواني شوې ده، دعاګانې شوې، ختم قرآن شوی دی. په دې دعا سره چې په باجوړ ایجنسۍ به شمول په ټول وطن کې د الله تعالی امن قایم کی. جی ډیره مننه زاید جان. د مکمل تفصیل لا کولو لپاره کورمودان بل رپورټ شاملو. د کورم ایجنسۍ پولی ټیکنیک انسټیټیوټ صده کې د داخل آګاهۍ مهم آغاز شوی چې دې لړ کې پولی ټیکنیک انسټیټیوټ کې یو دستوره ترسره شوی چې پکې د سیمې زده کوونکو مشرانو ګڼ شمیر کې ګډون کړی. دستورې ته وینا کوونکو د سیمې مشرانو او ځوانانو زور راوړی چې د کالج پرمختګ لپاره د خپل کردار ترسره کړي او داخله مهم کې د زیات نه زیات زده کوونکي په صده پولی ټیکنیک انسټیټیوټ کې داخل کړي. تفصیل د اقبال حسین اقبال په دې رپورټ کې. د کورم ایجنسۍ د صدا ښار په ګورنمنټ پولیټیکنیک انسټیټیوټ کې د داخله آګاهي مهم او تقسیم انعامات په لړ کې یوه دستوره تبیه شوې وه چې پکې د ټیکنیکل ایجوکیشن سره تړلي چارواکو، د کالج پرنسپلانو، لیکچرانو، د سکول استادانو، د سیمې مشرانو، سیاسي غړو او په ګڼه شمېره کې د پولیټیکنیک انسټیټیوټ طالب العلمانو شرکت کړی و. دستورې ته د وینا برمهال وینا کوونکو وویل چې د ټیکنیکل تعلیم نه بغیر ملک د ترقۍ په لار نشي تللی. دوی په مشرانو، د سیمې په خلکو، د طالب علمانو په مور او پلار زور راوړو چې خپل بچي دې په ګورنمنټ پولیټیکنیک انسټیټیوټ کې د ټیکنیکل تعلیم حاصلېدو لپاره داخل کړي. دوی زیاته کړه چې گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه او د فاټا ایډیشنل چیف سیکرټري فدا وزیر په خصوصي دلچسپي سره په پولیټیکنیک انسټیټیوټ صده کې سیول او د ټیکنیکل ډیپلومي کلاسونه پیل شوي دي. دوی زیاته کړه چې د سیمې اولس د ګورنمنټ پولیټیکنیک انسټیټیوټ صده پرنسپل او نور سټاف سره پوره مرستې وکړي او د دې نه د استفاده ترلاسه کولو لپاره آګاهي مهم وچلوي. د ګورنمنټ پولیټیکنیک انسټیټیوټ د افادیت او داخله آګاهي مهم په لړ کې مشر میلمه ډایرکټر ټیکنیکل ایجوکیشن ښاغلی پیر ارشد فاروق، د ادارې پرنسپل شهریار نوید احمد خان اورگزئی او د انسٹیٹیوٹ طالب علمانو خیبر نیوز ته صدسی ہوئے. تو میں تمام اکابرین پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیں اور جو ہمارے قبائلی عمائدین ہیں ہمارے سینٹرل کورم اور لوور کورم کے، ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی اور اپنی توجہ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف مرکوز کرائیں اور خصوصاً جو آپ کے بچے یہاں پر داخلہ لے چکے ہیں ان کا یہ ذہن بنائیں کہ وہ پورے کے پورے پریکٹیکلز، پورے کے پورے پیریڈز ان میں شرکت کریں، ان میں رہیں، کلاسز کو اٹینڈ کریں. ہمارا مکمل سٹاف موجود ہے. دا کالج کامیاب کوي چې ان شاء الله صداغه پر روان وخت کې ایمو د بچو اور سره د پاکستان د ترقۍ سبب جوړ شي او څرنګه چې ډایرکټر صاحب ویل چې ان شاء الله په دې کالج کې داسې سہولتونه پرووایډ کړي دي، داسې سہولتونه تروړي دي که یو سړی اسلام آباد په خبر نه مقابله وکړي خو ته د ایمو بچی حکومت د سبق ته رسي نه ان شاء الله ایمو دا بچي په هغوی سره خپلو علاقو نه څه خرچه به نه کېږي، څه کوم لاندې طرف کېږي، په هغوی خرچو نه بغیر به ان شاء الله دغه خلکو مقابله کوي. موږ سره پوره لیبز دي، اکوپمنټس دي، سپیشیس هاسټلز دي، ایوری فیسیلیټي دلته کې ده. نو دلته کې موږ د اویرنس سیشن چې وکړلو چې دې مشران، لوکلز، پولیټیکل ایډمنسټریشن ټولو
راغوښتو زموږ مقصد دا و چې اویرنس وشي او دلته کې سټوډنټس ورو ورو ایډمیشنز والي مونږ د کالج سټوډنټس دی لیډر ایز ا لیډر مونږ دا کور کو چې آل سټوډنټ به مونږ راویښو دوی ته به دغه فارورډ کوو چې یار جي دلته کالج دی دلته ډي ډپلوما ډي به کېږي او هر سړی به دي کې دا حاصلول غواړي چې سب انجینیر جوړ شي. د دې کالج په باره کې زه ټولو خلکو ته د یایم چې دلته راشي ایډمیشن وکړي. زه د خپلې علاقې مشران سټوډنټان او د پولیټیکل ایډمنسټریشن یا د نورو شکریا ادا کوم او دوی ته دا میسیج کوم چې دوی هم موږ سره کوپریشن وکړي تعاون وکړي چې موږ دا کالج مخکې بوځو. د دستورې په اخره کې مشر میلمه سیاسي غړو د سیمې مشرانو په غوره کارکردګۍ طالب العلم حکیم الله محمد فرمان عتیق الرحمن محمد کبیر مشتاق احمد او مهتاب ته ایوارډونه هم ورکړل. کیمرامین محمد بسیط سره اقبال حسین اقبال خیبر نیوز پولی ټیکنیک انسټیټیوټ صدا کورمه ایجنسی. د شمالي وزیرستان میرانشاه سبزي منډۍ تاجرانو حکومت را مطالبه کړې چې دوی ته د سرکاري سبزي منډۍ جوړه کړې شي. وایي چې د غیر سرکاري سبزي منډۍ له وجې د دوی کاروبارونه د تباهۍ سره مخ شوي. دا هم وایي چې د پاکستان او افغانستان د فروټو او سبزي تجارت ته د سرکاري منډۍ سره نوره وده هم ترلاسه کیدی شي. تفصیل لا کوي خپل همکار ګوهر وزیر. جی ګوهر وزیر. جی بالکل دا وخت مونږ د بنو د سبزیو په منډۍ کې ولاړ یو چرته چې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر تاجران هم په دې منډۍ کې نن سبا کاروبار کوي. خو دغه تاجران غوښتنه کوي چې دوی ته چې کومه په میرانشاه کې پرایویټ منډۍ جوړولی شي هغه کې دوی کاروبار کولو ته تیار نه دي ځکه چې هغه څو مخصوصو کسانو ته یا شخصي جوړولی شي نو هغه کې بیا د دوی کاروبار ته مشکل وي. نو دوی غوښتنه کوي چې دغه د سرکاري منډۍ د دوی دپاره جوړه کړی شي او دوی ته د په خپل واک او اختیار کې ورکړی شي. نو زما سره په دې باره کې چې کم دلته تاجران دي د شمالي وزیرستان د میرانشاه د منډۍ هغې سره خبرې کوو. جی بس د میش دا عرض دی جی چې میش ته دا سرکاري منډۍ میلاو شي. میش ډېر بېروزګاره یي او میش قرضې وي سوري دي په میش باندې خو د خلک دي او ډېر زیات په پریشانۍ شي او میش ډېر خو ستړي شوي یو نیم دوه کوله میش ته څه منډۍ په لوس نه راغله. د حکومت د طرف نه دا عرض دی چې میش ته د حکومت نه میش دا شافیل ده چې میش ته دا منډۍ میلاو شي سرکاري. شخصي منډۍ ته تاسو ولې نه ځئ؟ شخصي ته نه سي پاشه میش ته ډېر تکلیفونه دي پاشه میش ته ډېر زیات مصیبت دی. اختر نور صاحب تاسو ته ولې څه تکلیف دی شخصي منډۍ کې؟ شخصي منډۍ شه ډېر وجوهات پیښیږي هغه باندې میش باندې ټیکسي نه لګي کمیشن لګیږي چې اختلافات میش د چا نشته خو میش بیا غلامون جوړیږي. میش غلامون نه مانی ځکه چې کاروبار ازګاز په کروڑې پاربې باندې نقصان دی میش وای نن کا میش ټیکادور پلاس ویر کو بیا میش خرڅیږي. میش خپل ځون خرڅول ته تیار نه چې په میش زارا یا په 200 کسون شه د یو ساړي شه دا جرأت وی ان شاء الله میش وای دا احتجاجی نه پېښور شه اسلام آباد شه په هر ځای کی خو د چا د منډۍ ورتللې ته تیار میش نه. تاسو اوس دلته بنو منډۍ کې کاروبار شروع کړی دی؟ بانو شه میش بانو شه روزګار دی میش ډېر کمزوری دی په حالات شه تقریبا 20% یا نه دی پته شوی خو به هر حال میش روټین نشي پرېښولی ځکه چې میش باندې کروڑې قرضې دي که میش د خپل کاروبار نه لوس وخلي نو هغه میش نه غوښتین کړي او میش چې څومره قرضې لوټ شوي بیا هغه میش ته نشي میلاوېدی. یقینا چې د میرانشاه کومه د سبزی او فروټو منډۍ ده هغه یوه نړیواله منډۍ حیثیت ورته حاصل دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ مرکزي کردار دغه منډۍ او دغه تاجران ادا کوي. پکار ده چې د دوی کومې جایزې غوښتنې دي هغه ومنلی شي او دوی ته د شخصي منډۍ په ځای دغه منډۍ سرکاري جوړه کړې شي. جی یو جهان مننه ګوهر وزیر چې تاسو مکمل تفصیلات راکړ. دا فاټا نیوز بولیټن د نور خبرونو او اپډیټس لپاره وزټ کړئ زموږ ویب پاڼه خیبر نیوز.tv. د الله پامان.